اے پیغمبر انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. تعالی ما ډېر ښکلي صفتونه درکړي دي، ته به د دې خلکو خلاف ګوی کې. لیکون الرسول علیکم شهیدا لتكونوا علی الناس شهداء ویکون الرسول علیکم شهیدا. د قیامت پر ورځ به زمونږ پیغمبر دا گواهی کوي د خدای په دربار کې چې الله ما دین رسول دی. ځکه خو دا حجة الوداع په موقع باندې اعلان وکړ او خلکو ته ووی الا هل بلغتو ما دین رسول دی. نو صحابه وی او بیا وی الا هل بلغتو. امام بخاری وی ثلاثن الا هل بلغتو، درې ځله وی دین مې رسول دی، دین مې رسول دی. صحابه وی او نو حضور پاک ګوته مبارکه اوچته کړله او ښکته یې کړه اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. یا الله ته ګواه شه چې ما خپل دین رسول دی. ګورې هسې نه چې د قیامت پر ورځ ته ماته وایې چې تا دین نه دی رسولی، ما رسول دی. نو قیامت پر ورځ به پیغمبر دا ګوی کوي چې ما دین رسول دی، او موږ به د نورو پیغمبرانو دپاره ګوی کوو چې د هر پیغمبر خپل امت ته دین رسول دی. مبشرا پیغمبر دی لدی چې خلکو له د جنت او د خوشحالو زیری ورکي چې څوک پې ایمان راوړي او چې څوک نه مني نذیرا چې هغه ویری د خدای د عذابونو. دغه کار زمونږ مبارک پیغمبر وکړو او دین الحمدلله خدای پاک د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي په دومره تکلیفونو. دا آسان شی نه دی. زمونږ مسلمانان وي الحمدلله. زمونږ په منځ کې به څوک راشي او زمونږ د دین خلاف خبره به وکړي، سوال نه پیدا کی. تاسو به لاړ شئ او په هندوستان کې د هندوانو په مندر کې یا د هندوانو په بازار کې چغه ووهئ چې خدای یو دی او تاسو دا بوتان غلط دي، خدای شته چې سرمن دی وباسي. تاسو د یهودیانو په وطن کې چغه والی شئ، تاسو په امریکا کې او برطانیه کې ځای چغه ووهئ چې ستاسو دا دین غلط دی او زمونږ دین صحیح دی. والله که د جم دی راشي او رسول الله مبارک به د مکې په کوڅو کې دا چغې وایي، د صفا په غونډۍ به دا چغې وایي، د بهر نه چې به مسافر راغلل هغې له به دا دعوت ورکو، وهل به ټکول به او یوازې رسول الله مبارک نه صحابو چې کم څه تېر کړي. حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې ما ته راورسېده چې په مکه کې یو سړی دی هغه له خدای نبوت ورکړی دی. نو ما ولېږ بنو غفار قبیله ده چې ته لاړ شو معلومات واله چې دا سړی رښتونی دی او که څنګه سړی دی. وی رور مې لاړ واپس راغی وی ما ته وی چې او په مکه کې یو سړی دی او خلکو ته وی چې الله یو دی او زه د خدای پیغمبر یم. وی څه برابر خبر دی راله راونړو. وی زه په خپله ځم. نو په خپله وی راله یو ګوډی را سره یو بتکې را سره او د بیت الله خوا کې ناست و. بیت الله له خو به دا ګوټ ګوټ نه خلک راتلل، اوس هم راځي او مخکې به هم راتلل. وی یریدم چې که چانه تپوس وکړم هسې نه دشمنې وي او ما له تکلیف را نه کړي، غږ نه کوم او داسې ناست یم که په خپله مې چته ولیده. ماښام ماسخوتن شو، حضرت علی راغی وی ما ته وی چې مسافر یې؟ ما وی او وی راځه شپېله دې کور ته بوتلو. د رسول الله مبارک د خاندان خلقو به د دې مسافرو او د دې حاجیانو خدمت کو. وی بویتلم وی چې بویتلم شپه مو تېره کړه، نه ما سووې نه هغه سووې، ځکه بیت الله له به خلک د بار نه راتلل. وی سار بیا ناست یم تپوس نشم کولی، که تپوس وکړم د حضور پاک هسې نه څوک دشمن وي او تکلیف را نه کړي، یو خوا بل خوا ګورم که مې ولید چته. وی بیا ماښام شو، حضرت علی بیا راغی وی ما ته وی چې مسافره لکه چې خپل مقصد دې نه موندلی؟ ما وی نه. وی راځه وی بیا کور ته بوتلم، روټۍ م را باندې وخوړه، شپه م وکړه، 3 شپې داسې وشو. وی په 4مه شپه ما ته وی چې مسافره څه له راغلی؟ وی ما چې یو خبره درته کومه خو چاته ونه وی. تاسې یارېدم. وی وایه چاته نه ویم. ما چې یاره دلته یو کس دی او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، هلکې مې راځي چې دا وګورم چې دا رښتیا دي که دروغ دي. نو رور مې راولېږه خو هغه څه پوره خبره ما ته ونه کړه.
نو یریږم تا ته مې ځکه وایي چې چاته به غږ نه کوې چې دا سړی به زه څنګه ووینم وایي حضرت علي ما ته وایي چې په قلار شه انشاءالله چې زه به دې ورسره میلاو کړم زه به دې میلاو کړم فکر به کوه وایي سار وختي علي صاحب مخکې شو زه ورپسې شوم وایي ما ته وایي چې ګورې سخت وخت دی دې وخت کې د مسلمان خلاف کافران ګرم دي او زبردست ګرم دي نو که داسې څوک باندې زه پوه شوم چې هغه دشمن دی زمونږه نو زه به دیوال ته کښېنم یا به سپلی سموم یا به متیازو ته کښېنم خو ته به ما ته ودرېږې نه نیغ به ځې چې څوک پوه نه شي چې دا راته ملګری دی بیا به وایي چې دا مسلمان دی تکلیف به درکړي مې چې ښه رسول الله مبارک دار ارقم کې و علي صاحب مخکې و زه ورپسې وم هلته ورسولم چې څنګه حضور پاک له ورسولمه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شم او دو درې خبرې مې ورسره وشوې زه پوه شم چې دا دروغجن سړی نه دی دا رښتونی سړی دی ایمان مې راوړه مسلمان شو ایمان مې راوړه چې مسلمان شوم وایي ما ته حضور پاک وی بوزن زه خپل وطن ته ځه جندبې نوم دی خدای پاک د اسلام به غالبوي که خیر انشاءالله الله ما سره وعده کړې ده چې کله اسلام غالب شو بیا به راځي ما وی دا چېته کېږي یو حق دین مې خپل که او دا به زه پړه کې پټ ساتم ګورئ چې اسلام پکې نو یارېده خو چې اسلام پکې راغی بهادر شو وی ورلم د بیت الله په خوا کې مې چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا چغه نه وه چې کافر راغونډ شو او داسې ووالم داسې چې زه بېهوشه وغورځولم په وینو کې رنګ بنګ پرې وغورځولم حضرت عباس راغی په میزان راواچو د خلکو نه بچ کړم خلکو ته څه وایي وایي د خدای ظالمانو سړی مړ نه کوې ګورې مونږ چې شام ته ځو د تجارت غلب راوړو نو لارم د دوی په قوم ده بیا په کومه ځای لار به راباندې بند شي د تجارت په کومه به ځای نو خلک رانه منې شو چې هوش کې رالم بیا مې دا چغه وواله بیا خلک راغونډ شو ویې والم بیا ته حضرت عباس خلاص کړم چې بیا هوش کې رالم بیا مې دا چغه وواله بیا را باندې خلک راغونډ شو ویې والم بیا ته حضرت عباس خلاص کړم دا تکلیف په حضرت ابو ده او دغه بهادر انسان حضرت ابو بکر صدیق اوهو وی ټیک نشم او د بیت الله مخکې مې اعلان وکړ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او حضور پاک را سره په ما باندې غزارونه شو په نبی علیه السلام هم غزارونه شو وی داسې وینې شم حضرت ابو بکر رکوټ سړیم نو لوی د خاندانی سړیم ډیر د عزت خاوندو په مکه مکرمه کې د اسلام نه مخکې وی داسې ووالم چې بېهوشه شوم په بېهوشۍ کې یوړم کور ته یې یوړم وینې رانه بیږي وی هغه وینې رانه مور راته ناسته د قوم راته ناستی او هغوی چې څه دارو درمل دی هغه راله کوي چې حضرت ابوبکر صدیق څنګه او هغوی وله کله یو خوراک پخیل بیا وله پخه کړه او ټول قوم راغونډ شو او د ابوجهل خلاف اعلان وکړ چې زموږ د قوم سړی تاسو والې دی ابوبکر هم والې دی د خپل دین ستاسو خپل دین ولې مو وهه او که دې څه شو مړ شو بدل به موږ د ابوجهل نه لو ځکه زیات حرامیتوب ده کړی دی ټول قوم بلوو ټول قوم د ابوبکر نه راته و د قوم مشر او ډیر عزتمند انسان و قوم پې خپل اگر چې قوم کافرانو پې خفه و الوی وله پخ کړی خو چې کله هوش کې راغی که نه نو هغه قوم یو بل له مبارکباد ورکوي مبارک شی هوش کې راغی ټیک شو او وی اله شابه دا اوبه وڅښه دا الوه وخوره ابوبکر صدیق په خولې ړومبې الفاظ راځي د محمد صلی الله علیه وسلم څه حال دی هغه راته ووایه ما ته دا غال ووایه ځکه چې په مونږ غزارونه شروع شو نو یوازې زه نه وم حضور پاک مو هله د هغه ال راته ووایه نو د قوم خلکو ورته وی نیک بخته ستا دپاره مونږ لاړو ابوجهل لم دمکي ورکړه
تم راوړلې ستا مې علاج وکړو او چې د چا د وجې نه ووالی شو نو همداغه نومالې وی چې تر څو ما ته دا پته نه لګېدلې چې حضور پاک څنګه د قسم په خدای که د نوړی مې تېرېږي که دا الوه او دا خوراک مې د ژبې له وررسېږي ما ته دا هغه الوه نو د قوم خلک ترې لاړل دا بس وي چې د هغه د مخه وال خورې او هغه بیا هم یادې ته پوه هغه پوه نو مور ورته کېناسته مور خوړه سوال دی بچې شا به دا الوا خوره وی نه الوا به اله خورم چې ما ته د پیغمبر مبارک پته ولګي ځکه چې ما باندې غزارونه کېدل نو دغه وخت کې حضور پاک را سره موجود و چې هغه به هم زخمي شوي او که نه چې هغه به هم بېهوشه شوي او که نه د هغه الله ته ووایه مور ورته وی زه د چا نه د هغه تپوس وکړم وی د عمر خور د ام جمیل وی هغې نه تپوس وکړې نو مور یې هغې وخت کې لاړه ام جمیل پسې وی ام جمیل زما زوی دی او کافر والد قوم والد او هغه د پیغمبر مبارک ته متعلق د محمد متعلق تپوس کوي صلی الله علیه وسلم نو موږ ته خو پته نه لګي هغې ځان ناغرضه کړ وی څوک ابوبکر ده خو ابوبکر نه پیژنه مطلب یې ده چې هسې نه زما ته څه سازش جوړوي او که څه چل کوي ځکه دې وخت پورې د ابوبکر مور هم لا مسلمانه نه وه بیا مې ورېږه یاره ستا زوی دی او چې ته دومره جاړې زه به لاړ شم وبه ګورم وبه یې ګورم نو راله ورسره را روانه شوه چې را روانه شوه نو ابوبکر ورته وی ام جمیل وی د رسول الله مبارک څه حال دی نو هغې ورته اشاره وکړه وي دا مور چې دی ولاړه ده وی خیر دی ووایه راته وی رسول الله مبارک ټیک دی برابر دی نو مور ورته وی بچې اوس خو دې زړه مطمئن شو که نه اوس حلوا وخوره وی قسم په خدای چې په سترګو مې نه لیدلې نه خورم حلوا نو یو چته یې که ویغېشت هغه زخمونو سره نو رسول الله مبارک لی بوته حضور پاک بدار ارقم کې نو چې ورننوته نو پیغمبر مبارک چې وجود ته وکتل چې ټول زخمي زخمي دی وینې ترې بهېدلې دي نو پیغمبر مبارک هم ورته وجړل حضرت ابوبکر هم وجړل او پیغمبر مبارک ته ورته غاړه وته وی الله رسوله چې ته مې روغ رمټ ولیدې غمونه ټول ختم شو چې ته مې روغ رمټ ولیدې دردونه او زخمونه ټول لاړل جوړ شو ټیک ټاک شو ماشاءالله دا تکلیفونه تیر کړي صحابه